د اخلاص ثواب او الله جل جلاله ته د هغو لوړ ارزښت. الله جل جلاله فرمایي: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. ژباړه: او هغو ته پرته له دې بل هیڅ حکم ورکړل شوی نه و چې د الله جل جلاله بندګي وکړي، خپل دین د هغه لپاره په خالص ګرځولو سره خپله لاره او لوری وبولي. سورة البینه آیه نمبر 5. یعنی تاسو ته امر شوی چې تاسو په اخلاص او یکتاپرستۍ سره د هغه الله جل جلاله عبادت وکړئ چې د دین خاوند دی. الله تعالی فرمایي: قل انی امرت ان اعبد الله مخلصا له الدین. ژباړه: ای پیغمبره، دوی ته ووایه ما ته امر شوی دی چې د خدای جل جلاله لپاره د دین په خالصولو سره د هغه بندګي وکړم. سورة الزمر آیه نمبر 11. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. ژباړه: ای محمده، موږ دغه کتاب ته په حق نازل کړی دی، لدې کبله ته د هماغه الله جل جلاله بندګي وکړه، د هماغه لپاره د دین په خالصولو سره. خبردار، خالص دین د الله جل جلاله حق دی. سورة الزمر آیه نمبر 2 الی 3. د قرآن کریم دغه سپیڅلې او څرګندې وینا ته ځیر شئ. که خالص دین او مخلصانه عبادت د خدای لپاره نه وي، نو د چا لپاره به وي؟ الا لله الدین الخالص. ژباړه: خبردار، خالص دین الله جل جلاله لره دی. سورة الزمر آیه نمبر 3. خو د خپلو پیغمبرانو په ثنا او ستاینه کې د الله جل جلاله دغه وینا ته ځیر شئ چې فرمایي: انا اخلصناهم بخالصة الذکر الدار. ژباړه: موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو او هغه د آخرت یاد وو. سورة الصاد آیه نمبر 46. کله چې الله جل جلاله له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون کیسه بیانوي، نو هلته په څرګنده توګه ښکاري چې له فحشا څخه د یوسف علیه السلام د خلاصون یوازینی لامل د هغه اخلاص او پاکي ده. الله تعالی یې په اړه فرمایي: ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ژباړه: هغه ښځه د هغه خواته ورمخکې شوه او یوسف علیه السلام به هم د هغې لوري ته ورمخکې شوی وای که د خپل رب برهان یې نه وای لیدل. داسې وشول تر څو موږ له هغه نه بدې او بېحیایي ایسته کړو. په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړی شویو بندګانو څخه و، یعنی د مخلصو بندګانو څخه و. سورة یوسف آیه نمبر 24. که یوسف علیه السلام مخلص نه وای، نو له فحشا څخه یې ځان نشوای ژغورلی. نو په دې توګه هغه ځوانان چې وایي شپه او ورځ له فتنو او ازمایښتونو سره لاس او ګریوان دي، شپه او ورځ له داسې کسانو سره مخ کېږي چې فحشا او منکراتو ته یې اړ باسي او بالاخره په یوه ناوړه او نامناسب ځای کې په دنده بوخت وي، هغوی یې باید له یوسف علیه السلام نه زده کړي. موږ دغه کسانو ته د سپارښتنه کوو چې له یوسف علیه السلام نه یې زده کړي او خپل زړونه دې صرف د خدای لپاره پاک کړي، د خدای لپاره دې ژوند وکړي. که دا کار یې وکړ، نو له شک پرته چې الله جل جلاله به یې هغسې وژغوري لکه یوسف علیه السلام چې یې وژغورلو. الله تعالی یې په اړه فرمایي: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. ژباړه: داسې وشول چې موږ له هغه نه بدي او بېحیایي ایسته کړو، په حقیقت کې هغه زموږ له غوره کړی شویو یعنی مخلص بندګانو څخه و. سورة یوسف آیه نمبر 24. حضرت موسی علیه السلام هم د اخلاص په موټو وکړل شول چې خدای ته نږدې شي او لومړی مقام خپل کړي. الله جل جلاله یې په اړه فرمایي: واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ژباړه: او په دې کتاب کې د موسی علیه السلام یادونه وکړه، هغه د خدای یو غوره کړی شوی یعنی مخلص شخص او پیغمبر و. سورة مریم آیه نمبر 51. ډېر حیرانوونکې خبره خو دا ده چې ابلیس د الله تعالی د مخلص بندګانو پرته په ټول انسانانو کې نفوذ لري. شیطان هیڅ کله نشي کولی چې د الله جل جلاله مخلصو بندګانو ته نږدې شي. شیطان چې څه یې زړه وغواړي له موږ سره یې کوي، خو په موږ کې یې یوازې له هغو خلکو سره کولی شي چې هغه الله جل جلاله ته مخلص نه وي. هغه بندګان چې الله جل جلاله ته مخلص دي، شیطان ورنږدې کېدلی هم نشي. الله تعالی د شیطان له خولې وایي: قال ربي فانذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت معلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
ژباړه: هغه وویل چې ای زما ربه چې دا خبره ده، نو بیا ماته تر هغه وخت پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل را ژوندي کړل شي. ویې فرمایل ښه ده، ستا ته تر هغې ورځې پورې مهلت دی چې د هغې نیټه ماته معلومه ده. هغه وویل ستا پر عزت قسم، زه به هغوی ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی د دوی له جملې نه غوره کړي یعنی خالص دي. سورة الصاد آیه نمبر 9 تر 3 پورې. ابلیس په خپل اعتراف کوي چې له یوې ډلې پرته به ټول خلکو ته دوکه ورکوي او هغه ډله چې دوکه نشي ورکولی هغه مخلص بندگان دي. نو له خپل رب سره د هر بنده د اخلاص په اندازه به شیطان له بنده نه لرې وي. د اخلاص په اندازه به د بنده له وسوسې او اندېښنو څخه عاجز او ناتوانه وي. له الله جل جلاله سره د نږدېوالي او اخلاص په اندازه به شیطان له بنده لرې وي. یعنی هر څومره چې یو بنده خپل خدای ته نږدې کېږي شیطان ترې لرې کېږي. هر څومره چې بنده له خپل خدای جل جلاله سره اخلاص کوي په هماغه اندازه یې شیطان له بې لارې کولو څخه ناتوانه کېږي. ځکه له الله جل جلاله سره د نږدېوالي او اخلاص په صورت کې شیطان دا جرأت نشي کولی چې سړی ته نږدې شي. ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. ژباړه: هغوی به ټول ګمراه کړم پرته ستا له هغو بندګانو څخه چې تا هغوی له دوی نه مخلص کړي وي. سورة حجر آیه نمبر 9 تر 40 پورې. همداراز د هیڅ منافق توبه تر هغه وخته پورې نه صحیح کېږي چې په خپله توبه کې اخلاص ونه کړي. الله تبارک وتعالی فرمایي: ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. ژباړه: باور ولرئ چې منافقان به د دوزخ تر ټولو لاندنۍ طبقې ته لاړ شي او ته به هیڅوک د هغوی مرستندوی نه مومي، البته له هغو څخه چې کوم کسان توبه وباسي او خپل کړه وړه سم کړي او د الله د هدایت لمن ونیسي او خپل دین د الله لپاره خالص وګرځوي، داسې خلک له مؤمنانو سره دي. سورة النساء آیه نمبر 145 الا 146. بنده په هغه وخت د مؤمنانو په قطار کې درېږي چې خپل دین یوازې د الله جل جلاله لپاره خاص کړي. همدغه شان عزیزانو، کله چې انسان حج او عمره کوي نو نیمه مناسک یې په لبیک لبیک ویلو سره ادا کوي. هغوی چې حج کوي څه وایي؟ لبیک اللهم لبیک. په دې توګه هغوی خپل اخلاص اعلانوي: لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک. که موږ د حج او عمرې پر وخت دغه دعاګانې او عاجزۍ وشمیرو نو شمیر یې ښایي تر زرګونو ځلو واوړي. خو ورسره سم ښایي تاسو ته دا پوښتنه پیدا شي چې دغه عبارتونه ولې دومره تکراروي؟ ځکه یې ډېر تکراروي چې ریا او ځان ښودنه یې په زړه کې مړه او اخلاص یې په زړه کې زیات شي. د تابعینو له ډلې څخه به یوه تن دومره لبیک ویل چې غږ به یې ټپ شو او بیا به یې ویل: ای خدایه زه درته لبیک وایم، که ریا وي نو له منځه تله. که د ریا او ځان ښودنې ډېره لږه ذره هم وي نو له منځه تلم. ښایي هغه به ویل: خدایه زما زړه له هر ډول شرک نه پاک کړه، خدایه زما په زړه کې که لږه ریا هم وي هغه پاکه کړه او زړه مې ترې خلاص کړه. د حج او عمرې یو تر ټولو ستره هدف له الله جل جلاله سره اخلاص کول دی. د قرآن کریم تر ټولو ستر صورت چې د قرآن کریم له ثلث سره برابر دی د اخلاص په نامه یادیږي. قل هو الله احد. ژباړه: هغه الله دی یوازې یو. سورة الاخلاص آیه نمبر 1. خو ولې ورته اخلاص وایي؟ ځکه یې اخلاص بولي چې په دې صورت کې د اخلاص ډیر ستر مفهوم پروت دی. که څوک دغه صورت په پوره مفهوم باندې ځان وپوهوي نو له هغه نه به مخلص انسان جوړ شي. الله احد. نو د خپل ژوند ټولې چارې، موخې او نیتونه یوازې د یوه خدای لپاره ترسره کوه. قل هو الله احد الله الصمد. له یوه خدای پرته بل چاته پناه وړلی شي. نو صمد خدای هغه یگانه ذات دی چې د سختیو او ستونزو پر وخت ورته پناه وروړلی شو. الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نو که د چا په زړه کې د قل هو الله احد مفهوم کېناست نو هغه به مخلص انسان وي. له همدې عمله ورته د اخلاص صورت وایي چې د قرآن کریم له 1/3 برخې سره برابر او تر ټولو عظیم صورت دی. تاسو به لیدلی وي چې مؤمنان نورو ته د ډوډۍ په ورکولو کې څه وایي؟
الله تعالی یې په اړه فرمایي ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا. ژباړه: او د الله جل جلاله په مینه کې مسکین او یتیم او بندي ته خواړه ورکوي. سورة الانسان آیه نمبر 8. اخلاص یې په ورپسې برخه کې راځي. ښه ورته ځیر شه او د بیان ښکلا وګوره. ته به وایې چې د هغوی څیرې له اخلاص او پاکۍ نه ډکې دي. په خپلو منځونو کې په اخلاص خبرې کوي او ته یې ګورې. ځیر شه او ویل ولم انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ژباړه: او هغه ته وایي چې موږ تاسو ته یوازې د الله جل جلاله په خاطر خواړه درکوو. موږ له تاسو څخه نه کومه بدله غواړو او نه هم شکریه. له موږ سره خو له خپل رب څخه د هغې ورځې د عذاب ویره ده چې د سخت کړاو ډېر اوږده ورځ به وي. سورة انسان آیه نمبر 9 الا 10. ای ورونو، اخلاص اخلاص اخلاص. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او ویل یا رسول الله، د هغه چا په اړه څه نظر لري چې جنگ ته ولاړ شي او هلته د میړانې او نرولۍ په نوم د مشهوره کېدو لپاره هڅې وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه ته به هیڅ ګټه هم ونه رسي. عزیزانو، پام کوئ، هغه خلک چې جومات ته د لمانځه لپاره ځي هلته لمونځ هم کوي خو په نیت کې خاص د الله جل جلاله عبادت او اطاعت نه وي، نو که هر څومره لمونځونه وکړي هغه ته به یوه ذره اجر هم ونه رسیږي. هغه څوک چې حجاب یوازې د الله جل جلاله د اطاعت په خاطر نه اغوندي هغه ته به هیڅ ثواب ونه رسي او بالاخره په ټولو کارونو کې که یې له الله جل جلاله سره د نږدېوالي او اخلاص په خاطر ونه کړي نو له هیڅ شي به برخمن نشي. په داسې حال کې چې تاسو به ډیر ورباندې ستړي هم شئ خو هیڅ ثواب او اجر به درته ونه رسیږي. په دې توګه هغه سړی وویل چې یا رسول الله، زما په اړه دې نظر څه دی؟ که زه جنگ ته ولاړ شم هم جهاد وکړم او هم نوم وګټم؟ بیا یې خپله خبره تکرار کړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل هیڅ ګټه به درته ونه کړي او هیڅ اجر به درته ونه رسي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الله جل جلاله یوازې هغه کارونه قبلوي چې خالص هغه لري وي او د هغه د رضایت لپاره وي. الله جل جلاله فرمایي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ژباړه: نو څوک چې له خپل پروردګار سره د یو ځای کېدو په هیله وي هغه ته پکار ده چې ښه عمل وکړي او په بندګۍ کې له خپل رب سره بل څوک شریک نه کړي. سورة الکهف آیه نمبر 10. د عملونو قبلېدل 2 شرطونه لري. دغه 2 شرطونه چې په هر عمل کې یې پوره کړي نو د عمل د قبلېدو چانس ور باندې پوره کیږي. لومړی دا چې کار باید سم کار وي. د کار له سموالي نه مقصد دا دی چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم له سنتو سره سم وي. فلیعمل عملا صالحا، یعنی کار باید سم وي. دوهم دا چې اخلاص باید پکې وي. ولا یشرک بعبادة ربه احدا، یعنی د خپل رب په عبادت کې هیڅ څوک شریک نه کړي. موږ باید په خپل کورونو کې له الله جل جلاله سره په اخلاص واوسېږو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله پاک نیکی او بدی ټولې لیکلي او بیا یې واضح او روښانه کړي دي. څوک چې د یو نیک کار اراده ولري خو هغه تر سره نشي کړی الله جل جلاله به ورته پوره یو نیکی ورکړي. او که یې د کوم نیک کار د ترسره کولو قصد درلود او بیا یې هغه ترسره کړ نو الله پاک به ورته له 10 نیکیو څخه تر 900 او یا هم د هغو څو چنده او څو ډیر چنده نیکی ولیکي. په دې اړه دین پوهان پوښتنه یو نیکی به څوک اخلي، 10 نیکی به څوک اخلي، 900 نیکی به څوک اخلي او د هغو څو چنده به څوک اخلي؟ د خلکو په منزلت او مرتبه کې د الله جل جلاله لپاره معیار څه دی؟ بل هیڅ معیار نشته. یوازې همدغه اخلاص پکې معیار دی. د بیلګې په توګه هغه خلکو چې دغه کتاب لوستی ځینو یې شایي یوازې 10 نیکۍ ترلاسه کړې وي خو ځینو نورو به شایي چې 900 چنده او د هغو 2 برابر نیکۍ ترلاسه کړې وي. ای زموږ ربه پاک او سپېڅلی ته یې، له دغه اجر او ثواب به څوک خبر وي؟ یوازې ته پرې خبر یې چې څوک به څومره نیکۍ پرې ګټي. اخلاص د الله جل جلاله او بنده ترمنځ یو راز دی چې له الله جل جلاله پرته نور څوک نه پرې پوهیږي او له همدې لارې موږ په خپلو منځونو کې سیالي کوو. څوک څه پوهیږي؟ هغه چا چې دغه کتاب یې لیکلی شاید تر ټولو لږ ثواب یې په برخه شي ځکه چې اخلاص به یې کم وي.
یو بل چا به ډیر لري دغه کتاب د الله جل جلاله له اخلاص نه په ډک زړه مطالعه کړی وي او د لوستلو پر مهال به یې خپل خدای ته داسې دعا کړې وي: ای خدایه، د دغه کتاب له لوستلو څخه زما مقصد یوازې ستا رضا او خوښي ده. په دې توګه به د کتاب لوستونکو په ډله کې تر ټولو ډیر ثواب همدغه تن اخلي. اجر او ثواب به یې څو چنده شي. د 10 نیکیو په ځای به 900 نیکۍ واخلي. په دې توګه به د کتاب لوستلو پر مهال د هغه اخلاص نور هم زیات شي، ځکه یې نیکۍ 900 او د هغو څو برابره ته رسیږي، ان تر دې چې فرشتې به یې د اجر او ثواب لیکلو لپاره حد نشي ټاکلی. دغه وخت الله جل جلاله چې څنګه وغواړي هغسې د خپل بنده د اخلاص اجر او ثواب ثبتوي.